دا یو ورور سوال کړی دی. د ده په سوال کې ډېر سوالونه دي. یو مختصر سوالونه دي او د جوابات مخکې اکثر شوي هم دي. د هغه سړي څه حکم دی چې په بینک کې پیسې ږدي او کال بعد پې فایده اخلي؟ دویم د هغه سړي د معاملې څه حکم دی چې د بینک نه قرض لري بیا به قرض واپس سره د فایدې ورکوي؟ دریم یو سړی په دغه سودي بینکونو کې پیسې ږدي خو فایده نه اخلي، دا به جایز یو که نه؟ څلورم سودي بینکونو کې کاروبار کول که هغه هر قسمه کاري دا جایز دی او که نه؟ بل سوال دا دی چې یو سړي سره ځمکه ده او دا ځمکه ته دغه سودي بینکونو والا په کرایي غواړي، نو دی دا ځمکه ورکولی شي په کرایي غویله او که نه؟ جواب دا مسئلې ټولې واضحې دي خو زه به زر زر ذکر کړم. نه دی جایز په بینکونو کې پیسې یخوده د فایدې دپاره او نه قرض اخسته د بینکونو نه سره د فایدې، ځکه چې دا خو واضحه سود دی، دې کې خو شک نشته، په دې خو ماشوم پوهېږي چې دا سود دی. الله رب العزت قرآن کې د سود حرمت بیان کړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړی دی، او رسول صلی الله علیه وسلم وی د سود درجې دي، مرتبې دي، د ټولو نه کمزورې مرتبه دي چې لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي. او الله قرآن کې وایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، که دا سود نه پرېږدئ نو بیا ستاسو سره اعلان جنگ دی د الله او د الله د پیغمبر. نو کوم سړی چې سود کوي دی اصل کې په جنگ کې لګیا دی د چا سره؟ د الله سره او د الله د رسول سره. بله مسله هغه دا ده چې په بینکونو سودي بینکونو کې پیسې یخوده بغیر د فایدې اخیستونه دا به جایز او که نه؟ دریم سوال دا جواب د دې مسلې دا دی که چېرته ضرورت راغی دې ته نو بیا جایز دي. او ضرورت څنګه راځي؟ لکه یو سړی د هغه په داسې علاقه کې دی چې هلته داسې بینک نشتی چې هغه بغیر سوده معاملات کوي. دویمه پیسې که دی په کور کې ږدي نو د غلو یره ده، د ډاکوانو یره ده، امن و امان نشتی، نو دا اوس دی معذوره دی، اضطراري حالات دي، نو دی دا پیسې په بینک کې یخودی شي بغیر د فایدې اخیستو نه. اضطراري حالات دي چې کله عذر ختم شو بیا او پکې نه ږدي ځکه چې بینک سودي دی. بل دا سوال چې سودي بینکونو کې کار، سودي بینکونو کې هر قسمه کار کول دا حرام دي، که هغه د لیکل کوي، که کمپیوټر ته کینی، که د هغې مدیري او که د هر څه کار کوي دا حرام دي. لکه چې حدیث کې دي، صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په سود خوړونکي باندې او په وکیل باندې او په لیکونکي باندې او په ګویي ورکوونکي باندې، یعنی څوک چې دې معامله کې شریک دي په هغه ټولو باندې څه دی؟ لعنت دی. اخرنی سوال دا کړی په دې سوال کې چې یو سړي ځمکه ده او دغه بینکونو والا ته په ایجار غواړي، دی ورکولی شي دا ځمکه هغوی له او که نه؟ نه نشي ورکولی، ځکه چې دی چې دا ځمکه هغوی له ورکړي هغوی بې سود کوي. او الله رب العزت قرآن کې وایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، د ګناه په کارونو کې به د یو بل مرسته نه کوئ. لکه یو سړی دا سوال وکړي چې زما ځمکه ده او یو کس وایي چې دا ځمکه ما له راکړه زه پې سینما کولاومه، ورکولی شي دی د ځمکه هغه له په ایجار؟ ولې نشي ورکولی؟ ځکه چې هغه د ګناه کار کوي. نو دا بینک والا به څه کوي؟ دی هم سود کوي، د ګناه کار کوي، نو دوی له دا ځمکې ورکول دا ناروا دي. ښه دا یو ورور سوال کړی دی، وایي زه